ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د بالغ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. اوس هم پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان بشیر بشر دوست. په بلخ ولایت کې د روږدو کسانو لپاره د مسلکي زده کړو مرکز پرانیستل سو. د هیواد د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلین وایي چې په دې مرکز کې به روغ شوي کسان بېلابېل مسلکي زده کړې او تر زده کړو وروسته به د کار بازار ته وړاندې سي. بلخوا یو شمېر روغ شوي کسان د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې دا ډول پروګرامونه مرسته کوي ترڅو دوی بیرته عادي ژوند ته راوګرځي او خپل راتلونکی جوړ کړي. د هیواد د کار او ټولنیزو چارو وزارت معین مولوي محمد زاید احمدزی وایي له احتیاط څخه خلاص شویو کسانو لپاره د مسلکي زده کړو مرکز د پرانیستلو موخه له بې احتیاط څخه یې مخنیوی وسي. نوموړی زیاتوي چې دغه کسان به د حرفوي مهارتونو په زده کړې وتوانیږي چې د خپل ژوند لګښتونه برابر کړي. وزارت کار و امور اجتماعی در تمام افغانستان و مراکز به خاطر محتاط داره. آل دامو امروز که ما آمدیم امی افتتاح شد زون شمال مزار شریف. انشالله 500 نفر است در 5 حرفه انشالله او چیز میکنم یاد میسازم. په همدې حال کې د بلخ ولایت مقام مرستیال مولوي نورالهادي ابو ادریس ویل چې اسلامي امارت د روږدو کسانو په درملنه کې جدي او وډمن دی او ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې هڅې منظمې روانې دي. مردم افغانستان اکثری جوانان از همین سبب بدبختیش همین مواد مخدر بوده که کاردانش و جواز بوده، خریدانش جواز بوده، تجارتش جواز بوده قبلا و حال بند است. از خاطر کسی انشالله شما میدونید که خدمات امارات اسلامی که بعد اینکه در افغانستان حاکم شده اولین قدمش همیست که برای همین معتدم کسته متوجه شدن. د بلخ ولایت د نیکۍ توکو سره د مبارزې مدیریت یو تن مسؤل عزیز الله خادم وایي چې په دې روزنیز مرکز کې به روغ شوي کسانو ته د 6 میاشتو لپاره په بېلابېلو برخو کې مسلکي زده کړې ورکول کیږي. بخش خیاطی است و بیک دوزی است که بیک میدوزه و دیگه بخشش بود دوزی هستند و دیگه سامانالات برقی که ترمیم کار دارند و دیگه برق و ساختمان هستند. در این راستا اینا را ما معرفی کردیم انشالله که یک چیز اینا یاد بگیرن و سرگرم شغلشان شوه. محمد یوسف خانزاده چې کلونه له احتیاطه ځورېدلی اوس وایي چې له دې حالت څخه د خلاصون وروسته یې ژوند ته نوې هیله پیدا شوې. نوموړی د مسلکي زده کړو د مرکز له پرانیستې خوښي څرګندوي. از این کمپی که ما رو در اینجا آوردن خاطر تداوی خیلی خوشحال هستیم و خیلی مفیدمند هستیم که ما را زیر تحت پوشش تداوی قرار دادن. ورته مهال یو بل روغ شوی ځوان فیض محمد خاکسار د درملنې له بهیر څخه خوښي څرګنده کړه او له هغو ځوانانو یې غوښتنه وکړه چې لا هم په نیکو روږدي د تداوی لپاره اقدام وکړي ترڅو پاک او سالم ژوند ته راوګرځي. فعلا تحت تداوی در اینجا قرار گرفتیم. واقعا اظهار خوشی میکنم و همچنان تقاضایم از دیگه برادرهایم که فعلا در معرض این مواد مخدر قرار دارند خواهش ما است که بیاین خودشان به پای خود چه بهتر که تداویشان دوباره به زندگی عادیشان برگردن. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د نیکۍ توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت د معلوماتو له مخې له 1402 کال راهیسې تر دې دمه نږدې 4000 روږدي کسان راټول شوي دي. له دې ډلې څخه شاوخوا 3000 تنه تداوي شوي او 1500 تنو ته د مسلکي زده کړو زمینه برابره شوې ده. د بلخ ولایت په چاربلاک ولسوالۍ کې د 2 میلیون افغانیو په ارزښت د کانال کیندنې یوه لویه پروژه پیل شوه. دا پروژه د کرنیزو ځمکو د اوبو لګولو د سیستم د ښه والي په موخه پلي کیږي او تمه ده چې د سیمې په حاصلاتو او کرنیزو تولیداتو کې څرګند مثبت بدلون راولي. د مسؤلینو په وینا د دې پروژې له پیل سره 233 تنو سیمه ییزو اوسیدونکو ته د کار زمینه برابره شوې چې دا اقدام د خلکو پر اقتصادي وضعیت ښه اغېز لرلی سي.
د شمال زون د سرې میاشتې رئیس ملا محمد حنیف خالد وایي چې د دې پروژې پلي کېدل به د اوبو مدیریت او د کرنې پراختیا لپاره مهم رول ولوبوي. د هغه په وینا دغه پروژه نه یوازې د کرنیز حالت د ښه والي لامل ګرځي بلکې خلکو ته په مستقیم ډول د کار زمینه هم برابروي. د کار په بدل کې پیسې ورکول کېږي. تقریبا د 233 کسانو ته د کار زمینه برابریږي او هر کارګر ته تقریبا 500 افغانۍ ورکول کېږي او مسلکي کارګرانو ته 1000 افغانۍ ورکول کېږي روزانه چې د دې کانال تقریبا ټوټل مصرف 7 میلیونه 6 لکه زیاتو کم افغانۍ کېږي. په همدې حال کې د پروژې ساحوي انجینر حمیدالله شریفي د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ کې د 100 پایکاله کانال د جوړولو په اړه د معلومات ورکولو ترڅنګ ټینګار وکړ چې دغه کانال له تخنیکي پلوه ډیر اهمیت لري او د سیمې د اوبو لګولو په سیستم کې به مثبت بدلون راولي. با تطبیق پروژه یک تغییر اقتصادی در قریه سالار تپه به وجود میاد و هم درکاشان که نظر به روایت‌های خودشان 10 سال میشه از این مشکلات از تقسیم آب و ترتیب و جوی پاکی ها یا راشکنی ها مشکلات داشتن. الحمدلله که با تطبیق پروژه مشکلاتشان حل میشه. همه ان شاء الله آن خودتان میفهمید حضورشان باعث رضایتشان است. د سیمې یو اوسیدونکی صالح محمد د دې پروژې له پیل څخه خوښي څرګندوي او دای د سیمې د اقتصادي او کرنیز وضعیت د ښه والي په لور یو اغېزناک ګام ښیي. ډېر خوشبین یم چې دغه موږ ته دا پروژه عملي کړه او موږ دلته د کار زمینه پیدا شوه او موږ ډېر وساتو ځکه چې زراعت موږ په پښو ودروي. د سیمې یو بل اوسیدونکی عبدالهادي د اسلامي امارت له مسؤلینو وغوښتل چې په دې ولسوالۍ کې نورې پراختي پروژې هم پلي کړي. سرا میاشت یا دیگه پروژه میخوایم که تو پروژه زیاد کنه. آب برای ما نمیرسه حالی جور شو آب زیاد میرسه د ما مردم. د یادونې وړ ده چې یاده پروژه په راتلونکو 2 میاشتو کې بشپړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل سي چې له دې سره به د چاربولک ولسوالۍ د 5 کلو د کرنیزو اوبو ستونزې هوارېږي. د بلخ ملي راډیو قدرمن اوریدونکو دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مالا پامان او تاسو ته ښې چارې. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور